که یو خوا په کوز دیر کې زنانه د سکولونو د نشتوالي له کبله د تعلیم نه محرومه پاتې دي، نو بل خوا په کروڑونو روپو جوړ شوي سکول 10 کاله پس هم بند پروت دی. د بند سکول په هکله ګورو د سید اظهارالدین دا رپورټ. د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې صوبایي وزیر لایف سټاک حاجي هدایت الله خان په منډا شلکنډۍ کې په لوی فند د جنکو لپاره سرکاري هائیر سیکنډری سکول جوړ کړی و چې تر دې دمه 10 کاله پس هم سکول بند پروت دی او په علاقه کې د جنکو سکول د نشوالي باوجود په سکول کې لیک لوست نه دی شروع کړی شوی. دلته علاقې خلکو ته د ایجوکیشن فیمیل ایجوکیشن ډېر انتهایی ضرورت دی خو لا تر دې دمه د دې سکول آغاز نه دی کړی شوی. دا سکول ډېر مخکې نه دلته د دې تعمیر چې کوم دی مکمل شوی دی خو نه د دې لپاره سټاف هایر کړی شو او نه دې ته کوم انسټرومنټس دي هغه ورته راوړی شو. تقریبا 10 کاله وشو چې دا اوس هم غیر فعال دی. د دې ځای د خلکو لپاره مطلب هغه په کار رانه تللی شو. زه ډېر په افسوس سره وایم چې زمونږ موجوده حکومت یا زمونږ چې کوم سیاسي د دې نه تېر حکومتونو هغې په دې باندې سترګې پټې کړي دي. د سکول ودانۍ ډېر په بد حال پرته ده، دیوالنۍ چاودلي او ځای په ځای ګن هم خور دی چې له وجې سکول د ډیران نظاره څرګندوي. د علاقې ولس وایي چې هغوی ته د سکول ډېر زیات ضرورت دی خو محکمه تعلیم د سکول پرانیستې ته هیڅ پاملرنه نه کوي چې ورځ په ورځ د سکول ودانۍ ته زیان رسي. نن حده پورې چې کوم دی هغه بلډینګ دی، هغه بلډینګ چې کوم دی نن د خرابېدو سیټ ته روان دی خو لکه د کولاوېدو د هغې د چلېدو یا دغه مسلې د حل کېدو هسې بلډینګ جوړ شو لکه نن تر اوسه پورې چې کوم دی هغه مسله حل نه شوله. تعلیم د زنانو او نارینهو بنیادي حق دی. که یو طرف ته په شلکنډۍ کې د نارینهو دپاره سکولونه موجود دي خو ولې بل طرف ته 10 کاله مخکې جوړ کړی شوی د زنانو هایر سیکنډري سکول اوس هم بند پروت دی چې د موجوده حکومت دپاره سوالیه نشان دی. د کیمرا ټیم سره سید اظهارالدین جان، مشرق نیوز، کوزدیر، جندول، منڈا.